د حمل پر وخت ښه او مناسب ورزش کوم دی؟ د ښځو لپاره د حاملګۍ پر مهال سپورت د نقصان یا سقط مخه نیسي او مناسب حرکتونه د زیږون پر مهال اسانتیا راولي. نو په دې اساس باید ښه او بد حرکتونو سره توپیر وشي. د حاملګۍ پر مهال آزاد حرکتونه غوره بلل کیږي په دې شرط چې زیات سرعت پکې نه وي. مثلا پیاده ورو تګ راتګ چې ستړي کوونکي نه وي. د نشه آسان حرکتونه چې شامل دي خو هسک ټوپونه پکې وانخلئ ګټه لري. متوجه اوسئ چې د ښځو سپورت درجه ورو وي تر هغه حده چې ستړي کوونکي نه وي. داسې سپورت وشي چې مثلا سابندي سرخوږی پکې نه وي. ښځې د حاملګۍ پر مهال په بدن کې ځینې ګټور ویټامینونه او پروټین له منځه ځي. نو اړینه ده چې قوي خواړه وخوري خو د خوړو میل باید ورته زیات پیدا شي. هغه میرمنې چې کمزوري دي حتی اسانه سپورت هم نشي کولی. ضرور ده چې تازه او وچې میوې وخوري. همدارنګه څو ورځې پرلپسې ګټور خواړه وخوري لکه هګۍ، شیدې، د غوا غوړي، لوبیا، شات او داسې نور خواړه چې څو ورځې وروسته د سپورت جوګه شي. د حمل پر مهال غره ته ختل هم ورته ستونزه لري. ښځه او د هغې جنین دواړه د اکسیجن له کمښت سره مخ کیږي او د ستړیا لامل ګرځي. هر ورزش چې د نس او لګنې خاصرې عضلې ځواکمنوي د ښځو لپاره ډېرې ګټورې دي ځکه سخته حرکت د هیچا لپاره ښه نه دی. ممکن نورې ناروغۍ هم ورته پیدا شي. د ښځو لپاره غوره سپورت له 15 تر 20 دقیقو پورې دی خو ځواکمنې ښځې کولی شي چې تر دې زیات هم حرکت وکړي. په ټوله کې د حاملهدارې ښځې سپورت د نس او ملا ښکته برخې دواړه غړي ځواکمنوي چې د زیږون پر مهال مور او ماشوم دواړه له خطره ژغورلی شي.